کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي کارونو په دوام دا ځل د ښار په شپږمه ناحیه دریم ګذر په مقدس کارته کې د درو کوڅو د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دغه کوڅې چې تقریبا 4.5 متره اوږدوالی او 7 متره پلنوالی لري، یوه نیمه میاشت مخکې یې رغنیزې چارې پیل شوې. تر دې دمه یې 80% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې هم د یوې هفتې په موده کې بشپړ شي. د دې کوڅو په رغولو کې هره ورځ 25 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. 15 کسان په مسلکي ډول کار کوي او 10 کسان په غیر مسلکي ډول په کار کولو بوخت دي. ما اسمم بهادر است، از ولایت سرپل می باشیم. تشکر میکنیم از شاروال صاحب ما را در کار گرفته، مصروف کار است. نامم حزب الله، کارم هم است که کانکرت میندازم. خوش هستم. اما روزا بود، یک روز بود یک روز نبود. ماشاءالله ما سرک شروع شد، هر روز میایم میریم تا 4 بجه کار میکنیم از همینجا. د دې کوڅو په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. نن مې شیر محمد دی، خدای پاک چې خیر ورکړي، خدای پاک چې وکړي دا نوزم ادامه وکړي دا کار. موږ ډېر جن خوشحال یو. زما نوم اجر از محمد ښاروالۍ کور ودان خدای دې وزنه ورکړي، دا چریه را جوړه کړله، خدای دې وزنه ورکړي، دغه پسې راواخیسته، دا کوڅې پسې راواخیسته، دا کوڅې را جوړې کړې. نو دا مهال واجر بالا دا شکر نسو ادا کولی. د شپږمې ناحیې اوسېدونکی یم، نوم یې اسمت الله دی چې ډېر ښه خوند وکړي. د ښاروالۍ په دغه سره موږ سره ډېر ښه کومک او امداد وکړي. خدای